بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. اما بعد، په مخکینیو آیتونو کې الله رب العزت د شیطانی وسوسې او د حضرت آدم علیه السلام د لغزش او د دې په نتیجه کې د آدم علیه السلام راکوزېدل د جنت نه ځمکې ته، دا ټول الله ذکر کړل. آدم علیه السلام نه چې کوم لغزش وشه، د هغې په نتیجه کې الله رب العزت آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه د جنت نه راکته کړه ځمکې ته. خو حضرت آدم علیه السلام داسې خطاب او داسې زور نه کله لیدلی و او نه اورېدلی و، او آدم علیه السلام سره دومره سخت زړه هم نه و چې د دې خبرو برداشت وکړي او دا یې زغملی وی. آدم علیه السلام بېقراره شو او سمدستي د الله رب العزت نه د معافي درخواست او د بخښنې غوښتنه وکړه، لکن د پیغمبرانه معرفت د وجې نه او هغه ویره او حیبت چې په حضرت آدم علیه السلام راغلی و، یا د دې وجې نه د آدم علیه السلام د خولې نه څه نه وتل او د نورې ځورونې سبب جوړ نه شي، ژبه یې چوپ وه. خو الله رب العزت د زړونو مالک دی. الله رب العزت د زړونو د خبرې نه هم خبردار، رحیم او کریم دی. الله رب العزت چې کله دا حالات ولیدل، نو پخپله د معافي دپاره څه کلمات حضرت آدم علیه السلام ته وښودل. الله رب العزت چې کله دا حالات ولیدل، نو الله رب العزت پخپله د معافي دپاره څه کلمات حضرت آدم علیه السلام ته وروښودل چې د هغې بیان الله رب العزت په دې آیتونو کې کوي. فتلقى آدم من ربه بکلمات. آدم علیه السلام حاصل کړل د خپل رب نه څو الفاظ او څو کلمات. فتاب علیه، نو الله پاک په هغه باندې رحمت سره توجه وکړه، یعنی الله رب العزت د هغه توبه قبوله کړه. انه هو التواب الرحیم، بشکه همغه الله لوی توبه قبلونکی او لوی مهربانه ذات دی. د تلقا معنا په شوق او رغبت سره د چا استقبال کول او هغه قبلول. مراد د دې دا دی چې الله پاک د طرف نه کله هغوی ته د توبې کلمات تلقین شول، نو آدم علیه السلام په اهتمام سره هغه قبول کړل. او هغه کلمات کومه کلمات ول؟ په دې کې د صحابه و مفسرینو نه څو روایتونه نقل دي. مشهور قول د حضرت عبدالله ابن عباس دی چې دا همغه کلمات دي چې په قرآن پاک کې بل ځای نقل دي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ای زمونږ پروردګاره، مونږ ظلم کړی په خپله نفسونو باندې. ای پروردګاره، مونږ ظلم کړی دی په خپله نفسونو باندې. که ته مونږ ته بخښنه ونه کړې، په مونږ باندې رحم ونه کړې، نو مونږ به شو د جملې د زیانکارانو او د خاسرینو نه. نو آدم علیه السلام ته الله رب العزت په خپله دا کلمات ورښودل. قرطبي لیکي چې د ځینې سلفو نه دا پوښتنه وشوه که د چا نه څه ګناه وشي نو هغه دې څه وکړي؟ نو هغوی وفرمایل چې هغه کار دې وکړي کوم چې د ده مور و پلار آدم او حوا علیهم السلام کړی و، چې په خپلو کړو دې پښیمانه شي، په آینده کې دې د نه کولو پوخ عزم وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم، او الله رب العزت نه دې د بخښنې او د معافي غوښتنه وکړي. ربنا ظلمنا، ای پروردګاره موږ ظلم کړی په خپل ځانونو باندې، ډېرې ته موږ معاف نه کړې او په موږ باندې رحم ونه کړې، نو موږ به سخت په نقصان کې داخل شو، یا د نقصان والا خلکو کې به داخل شو. دغه شان حضرت موسی علیه السلام عرض وکړ ربي انی ظلمت نفسي فاغفر لی، ای زما پروردګاره ما په خپل ځان ظلم کړی دی، نو هم ته زما مغفرت وکړي. او د حضرت یونس علیه السلام نه چې کله لغزش وشه، نو هغه م عرض وکړ چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د الله نه سوا د عبادت لایق بل څوک نشته، د هرې بدي نه پاک یې الله، زه په ظلم کوونکو کې داخل شوی یم او ته په ما باندې رحم وکړې. نو آدم علیه السلام ته الله رب العزت دا کلام ورکوي. فتلقا،
بیا حاصل کړل یا زده کړل آدم علیه السلام من ربه د خپل پروردګار نه بکلمات څو الفاظ او څو کلمې فتاب علیه بیا توبه ویستله په هغه باندې یا متوجه شو الله په هغه انه بېشکه الله چې دی هو التواب الرحیم دا توبه قبلونکی او مهربانه ذات دی. نو الله رب العزت د حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا توبه قبوله کړه. وروسته د توبې د قبلولو نه آدم علیه السلام او بیبي حوا الله رب العزت ځمکې ته رالیږي. نو الله رب العزت فرمایي قل نهبطو منها جمیعا، موږ حکم وکړه چې تاسو ښکته لاړ شئ منها د دې ځای نه او د دې جنت نه جمیعا تاسو ټول. فاما یأتینکم بیا که ورسیږي تاسو ته مني زما د طرفه هدن څه هدایت، نو فمن تبع هدایه نو څوک چې تابعداري وکړي او لاړ شي زما په هدایت باندې فلا خوف علیهم نشته په هغو باندې څه ویره ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي. الله رب العزت د حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا توبه قبوله کړه. وروسته د توبې قبلولو نه الله رب العزت دوی د جنت نه راښکته کوي. نو د آدم علیه السلام ځمکې ته راکوزېدل د سزا په طور نه ول، بلکې د یو مقصد د پوره کولو دپاره ول چې الله مخکې د دې نه ویلي و چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه ګرځوونکی یم په ځمکه کې یو نائب او یو خلیفه. د جنت نه ځمکې ته د کوزېدلو حکم د دې نه په مخکې آیت کې هم راغلی دی، لکه چې په مخکې خپرونه کې تیر شو. دلته د دې دوباره د راوړلو حکمت غالبا دا دی چې په لومبني آیت کې ځمکې ته د کوزېدلو ذکر د عتاب او سزا په طور راغلی و. په مخکیني آیت کې چې الله رب العزت ځمکې ته د کوزېدلو حکم کوي، هلته ځمکې ته د کوزېدلو حکم د عتاب او د سزا په طور راغلی. ځکه ورسره د انسانانو په خپلو کې د دشمني ذکر هم الله وکړو په مخکې آیتونو کې، او دلته ځمکې ته د راکوزېدلو ذکر د یو خاص مقصد د خلافت الهي د تکمیل لپاره د اعزاز سره دی. نو ځکه الله رب العزت دې سره د هدایت د لیږلو حکم ذکر کوي فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو د آدم علیه السلام راکوزېدل د سزا په طور نه ول، بلکې د یو مقصد د پوره کولو دپاره ول چې الله رب العزت فرمایي چې انی مخکې فرمایلي چې انی جاعل فی الارض خلیفه. نو چا چې د الله رب العزت د هدایت تابعداري وکړه نو الله وایي چې په هغو باندې نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي. لکن والذین کفروا هغه کسان چې کافران شول، منکر شول، وکذبو دوی تکذیب وکړه بآیاتنا زموږ په آیتونو باندې، یعنې زموږ آیتونه دوی دروغ وګڼل. اولئک اصحاب النار دغه خلک چې دي دوی صاحبان د جهنم دي، یعنې دوزخ ته تلونکي دي. هم فیها خالدون او دوی به په جهنم کې همیش لپاره پراته دي. چا چې د الله رب العزت په آیتونو باندې تکذیب وکړه الله وایي دوی به جهنم ته ځي او تل لپاره به په جهنم کې پراته وي. څوک چې د الله رب العزت د رالیږل شوي هدایت تابعداري ونه کړي د هغه ځای همیشه دپاره به جهنم وي. دې نه مراد هغه خلک دي چې دا هدایت ونه ګڼي او د دې د تابعداري نه انکار وکړي، یعنې کافران شي. او مؤمنان چې دا هدایت مني هغه کې که عملا هر څومره ګناهګار وي د خپلو ګناهونو د سزا خوړو نه پس آخر د جهنم نه راویستلی شي، اما تل لپاره به په جهنم کې چې پراته هغه کفار دي. چې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم وایای فرهبون. سورې بقره چونکه مدني صورت دی، په دې وجه الله رب العزت په دې کې د مشرکانو او د منافقانو د بیان نه پس اهل کتابو ته په خصوصیت او اهتمام سره الله خطاب کوي. د 40 آیت نه شروع او تر 123 آیته پورې چې لومړنۍ سپاره ختمیږي همدې خلکو ته الله خطاب کړی دی چې پکې د هغوی د مانوس کولو دپاره اول د هغوی د خانداني شرافت او په هغې سره په دنیا کې د حاصلېدونکي عزت، بیا د الله تعالی د مسلسل نعمتونو ذکر شوی دی، بیا د هغوی په بېلاره کېدو او په غلطکاري تنبیه ورکړې شوې ده او د صحیح لارې طرف ته دعوت ورکړی شوی.
په دې کې په لومبني 7 آیتونو کې اجمالي خطاب دی چې د هغې نه په 3 کې د ایمان دعوت او په 4 کې د نیکو اعمالو تلقین دی. د دې نه پس ډیر په تفصیل سره دوی ته خطاب کړی شوی دی. د تفصیلي خطاب په شروع کې او بالکل په ختم باندې بیا هم د اهتمام دپاره الله رب العزت یا بني اسرائیل فرمایي. د تفسیر خطاب په شروع کې او بالکل په ختم کې بیا هم الله رب العزت یا بني اسرائیل وایي چې دا کلام دوی باندې مؤثر واقع شي. اسرائیل د عبراني ژبې لفظ دی. د دې معنا د عبدالله، دا د یعقوب علیه السلام دویم نوم دی. بعضې علما وایي چې د نبي علیه السلام نه سوا بل کوم نبي کوم ګڼ نومونه نه درلودل. صرف د حضرت یعقوب علیه السلام 2 نومونه دي چې یعقوب او اسرائیل. او په قرآن کې دلته ورته په بني یعقوب سره خطاب ونه کړی شو بلکې دویم نوم اسرائیل استعمال کړ. په دې کې حکمت دا دی چې په خپله د خپل لقب او نوم نه ورته معلومه شي چې موږ د عبدالله یعنې د الله پاک د عبادت ګزار بنده اولاد یو. موږ له هغه هم د هغه په نقش قدم باندې تلل پکار دي. په دې آیت کې بني اسرائیلو ته په خطاب کې الله رب العزت فرمایي یا بني اسرائیل، ای بني اسرائیلو اذکروا نعمتی، تاسو یاد کړئ زما نعمت، التي هغه نعمت انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې کړی دی. و اوفو او تاسو پوره کړئ عهدي زما عهد، یعنې تاسو چې ما سره کومه وعده کړې ده په تورات کې تاسو هغه وعده پوره کړئ. چې هغه وعده دا ده چې ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل وبعثنا منهم 12 نقیبا. په دې کې د ټولو نه اهمه معاهده او وعده چې الله رب العزت د بني اسرائیلو نه اخیستې وه هغه په ټولو رسولانو باندې د ایمان راوړلو وعده وه چې په هغې کې زموږ رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خصوصیت سره شامل دی. همدارنګه مونځ، زکات، صدقات په دې حد کې داخل دي. نو الله رب العزت ورته وایي چې واوفو بعهدي، تاسې پوره کړئ یا وفا وکړئ زما په وعدې باندې. کومه وعده چې ما تاسو نه اخیستې تاسو هغه پوره کړئ. نو الله رب العزت ورته وایي اوفې بعهدکم، زه به پوره کړمه یا زه به وفا وکړمه ستاسو په وعدې باندې. او د الله رب العزت وعده څه شی ده؟ الله رب العزت دا وعده کړې چې څوک دا عهد پوره کړي نو د هغوی ګناهونه به معاف کړم او جنت ته به یې داخل کړم. نو خلاصه دا چې ای بني اسرائیلو تاسو زما وعده یعنې د نبي علیه السلام اتباع پوره کړئ، زه به ستاسو مغفرت وکړم او تاسو به جنت ته داخل کړم. و ایایا فرهبون، او تاسې صرف زما نه وویرېږئ. تاسو د بل چا نه مه یېرېږئ. و ایایا فرهبون، صرف زما نه وویرېږئ. د دې آیت نه دا معلومه شوه چې عهد او معاهده پوره کول دا ضروري دي او د عهد ماتول حرام دي. د سورة مائده په لومبني آیت کې د دې نه په زیات وضاحت سره دا مضمون راغلی چې اوفو بالعقود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وعده ماتونکو ته به چې کومه سزا د آخرت په میدان کې الله ورکوي د هغې نه به مخکې یوه سزا دوی ته دا ورکول کیږي چې د حشر په میدان کې چیرته چې د ټولو اولینو او آخرینو اجتماع به وي وعده ماتونکو باندې به د نفې په طور یوه جنډه ولګول شي. یعنې په دې به جنډه ولاړئ چې دا غادر دی او چې څومره لویه وعده ماته کړې وي دومره به دا جنډه اوچته وي. نو په دې طریقه به دا خلک د حشر په میدان کې رسوا او شرمنده ګرځي. نو الله رب العزت ورته وایي چې واوفو بعهدي، تاسو وفا وکړئ زما په وعدې باندې. کومه وعده چې ما تاسو نه اخیستې تاسې په هغه باندې وفا وکړئ، پوره کړئ. اوفې بعهدکم، زه به پوره کړم ستاسو وعده، کومه وعده چې ما تاسو سره کړې. و ایایا فرهبون، تاسو صرف زما نه وویرېږئ. و آمنو، تاسو ایمان راوړئ بما انزلتو، په هغه کتاب باندې چې ما نازل کړی دی چې قرآن دی. او قرآن داسې کتاب دی مصدقا چې دا تصدیق کوونکی دی لما هغه کتاب لپاره معکم چې تاسو سره دی. کوم کتاب چې تاسو سره دی هغه تورات دی، نو دا قرآن د تورات تصدیق کوي. ولا تکونو، تاسو مه کیږئ اول کافر به، په ټولو کې اول منکر او په ټولو کې اول کافر په دې قرآن باندې. ځکه که تاسو په دې باندې اول کافر شئ نو نور خلک به ستاسو کفر ته وګوري، هغوی به هم د الله په کلام باندې کافر شي. ولا تشترو، او تاسو ماخلی بآیاتی، زما په آیتونو باندې ثمنا قلیلا، قیمت لږ یا پیسې لږ.
و ایای فتقون او تاسو صرف زما نه وویرېږئ. د یهودو علماو ته به چې کله پیسې ورکړی شوې نو هغوی به د الله رب العزت د آیاتو کتمان کوه او خلکو ته به غلطه فیصله کوله. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، تاسو ماخلئ زما په آیتونو باندې لږ پیسې. د دنیا ټول جائدات، د دنیا ټوله سرمایه د الله رب العزت د کلام په مقابل کې کمه ده، نو ځکه الله رب العزت ورته ثمنا قلیلا وایي. اوس پاتې شوه دلته دا مسئله چې د قرآن کریم په تعلیم باندې اجرت اخیستل یا پیسې اخیستل روا دي که نه دي. چاته چې د الله پاک آیتونه صحیح څوک ورښیي نو د هغې اجرت اخیستل څنګه دي؟ د دې مسئلې تعلق د دې کم آیت سره چې موږ ذکر کړ بلکل دې سره تعلق نشته. دا مسئله په خپله په دې کې علماو تحقیق کړی چې د قرآن په ښودلو اجرت او بدله جائز دي یا ناجائز دي. د فقهای امت په دې کې اختلاف دی. امام مالک، امام شافعي، امام احمد حنبل دوی جایز ګرځوي او امام ابو حنیفه رحمه الله او ځینې نور امامان د دې نه منع کوي چې د قرآن د تعلیم په مقابل کې باید پیسې چانه وانخیستلی شي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن د معاش ذریعه جوړولو نه منع کړې ده چې څوک قرآن د معاش ذریعه وګرځوي. لکن متاخرینو احنافو هم چې کله دغه حالاتو مشاهده وکړه چې د قرآن معلمینو ته د اسلامي بیت المال نه د ګزاري وظیفه ورکول کېدله، اوس هر ځای په اسلامي نظام کې د نقصان په وجه دې معلمینو، علماو او حافظانو ته هیڅوک څوک نه ورکوي. دوی که چیرې د خپل معاش لپاره څه مزدوري باندې او تجارت باندې اخته شي نو هغه څوک چې قرآن ته شائق دي چې هغوی قرآن یاد کړي، چې هغه ماشومان دي، نو د قرآن د تعلیم سلسله به بلکل ختمه شي، ځکه چې هغه به ټوله ورځ د خپل په تجارت باندې اخته وي. نو کله به هغه اوزګار شي چې نورو خلکو ته قرآن وروښي. نو ځکه د قرآن په تعلیم باندې تنخوا اخیستل د ضرورت په وجه متاخرینو علماو جایز ګرځولي. اما د ثواب رسولو دپاره د قرآن په ختم اجرت اخیستل دا په اتفاق د علماو سره ناجایز دي. چې څوک مړ شوي د ختم لپاره حفاظ کرام بیایي او هلته په هغو باندې قرآن ولي او د قرآن د لوستلو په بدل کې هغو ته پیسې او ډوډۍ ورکوي، دې خپله لوستونکي ته څه فایده ونه شوه، خپله لوستونکي څه ثواب حاصل نه که. نو چې کله دې په خپله څه ثواب حاصل نه که څنګه به بل چاته ثواب ورکوبهي؟ نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، تاسو ماخلئ زما په آیتونو باندې لږ پیسې، و ایای فتقون او تاسو صرف زما نه وویرېږئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل، تاسې مه ګډوئ حق صحیح خبره بالباطل په غلط کې. وتکتموا الحق، همدارنګه تاسو مه پټوئ حق. وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهیږئ چې دا خبره حق ده او وروسته د هغې نه هغه بیا تاسو پټوئ. د الله رب العزت د دې کلام نه دا ثابته شوه چې حق خبره د غلطو خبرو سره داسې ګډول چې هغې سره مخاطب په مغالطه کې پرېوځي جایز نه دي. دغه شان د څه ویرې یا د تمې په وجه د حق خبرې پټول هم حرام دي. مسله واضح ده، په دې کې څه تفصیل ته ضرورت نشته دی چې څه نه څه تمه ولري یا د ویرې د وجې نه حق مسئله پټه کړي او هغه په خلکو باندې ګډه وډه کړي. الله وینا ولا تلبسوا الحق بالباطل، تاسې مه ګډوئ حق باطل سره. وتکتموا الحق، او تاسې مه پټوئ حق وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهیږئ په دې باندې چې دا حق خبره ده. یا وتکتموا الحق، تاسې پټوئ حق او پوهیږئ په دې باندې چې حق پټول خو حرام دي. نو د څه ویرې یا د تمې په وجه باندې د حق خبرې پټول دا حرام دي. علماو ته پکار ده چې ډېر په ډاګه باندې ډېر په زغرده باندې د الله رب العزت کلام خلکو ته بیان کړي. په دې مسئله کې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. بني اسرائیلو ته الله رب العزت خپل نعمتونه او احسانونه وریاد کړل او الله رب العزت بني اسرائیل ایمان او نیک عمل طرف ته دعوت ورکړل. نو په مخکینیو آیتونو کې، په مخکینیو 3 آیتونو کې د ایمان او عقیدې متعلق هدایات ول او په دې 4 آیتونو کې د نیکو عملونو تلقین دی.
او په نیکو عملونو کې چې د ټولو نه زیات کم عملونه اهم دي الله رب العزت هغه ذکر کړي دي. نو د آیتونو حاصل دا دی که چیرې تاسو ته د مال او عزت د محبت د غلبې نه ایمان راوړل ګران معلومیږي، نو د دې علاج دا دی چې صبر او مانځه سره مدد حاصل کړئ. په صبر سره به د مال مینه کمه شي، ځکه چې مال په دغه وجه مطلوب او محبوب دی چې د هغه خوندونو او شهوتونو د پوره کېدونو ذریعه ده. چې کله د دغه خوندونو او شهوتونو بېمهاره پرېښودلو ته ملا وتړئ، نو بیا به د مال د زیاتي ته نه اصلا ضرورت نه وي، نه به د هغې محبت داسې غالبه کیږي چې د خپل نفع نقصان نه یې ډون کړي، او په مونځ سره به د عزت محبت کم شي، ځکه چې په مانځه کې ظاهري او باطني هر قسمه د پستی او عاجزي اظهار دی. چې کله مونځ د صحیح ادا کولو عادت جوړ شي، نو د مرتبې او عزت محبت او تکبر او غرور به کم شي. د فساد اصلي جرړه چې د هغې په وجه ایمان راوړل مشکل دي، دغه مال او عزت مینه ده. چې کله د فساد دا ماده ختمه شوه، نو ایمان راوړل به آسان شي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې واقیموا الصلاة، تاسو قائم وساتئ مونځ، وآتوا الزکات، تاسو ورکړئ زکات، ورکعو، تاسو رکوع کړئ مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو، یا ورکعو، تاسو ښکته شئ مانځه کې مع الراکعین، ښکته کیدونکو سره. دلته دا سوال پیدا کیږي چې د مونځ په ډیرو ارکانو کې د رکوع تخصیص ولې وشه؟ الله رب العزت ولې د رکوع تخصیص کړی؟ جواب دا دی چې د یهودیانو په مانځه کې سجده او نور موجود ول، لکن د هغو په مانځه کې رکوع نه وه. رکوع د اسلام د مانځه د خصوصیاتو نه یو خصوصیت دی. نو په دې وجه د راکعین لفظ نه د امت محمدیه مونځګزار به مراد وي، چې د دوی په مونځ کې رکوع هم شته، او د آیت معنا دا ده چې تاسو هم د امت محمدیه د مونځ کوونکو سره مونځ ادا کوئ، یعنې لومبی ایمان قبول کړئ، بیا د جمع سره مونځ ادا کړئ. د دې نه د مانځه د جمع د مانځه فضیلت او د هغه حکم چې وجوب دی چې اکثر علما په دې باندې متفق دي، د دې آیت نه ثابتیږي. د مونځ حکم او د مانځه فرضیت خو د اقیم الصلاة د لفظ نه معلوم شو، او د مع الراکعین په لفظ سره د جمع سره د مونځ د ادا کولو حکم الله ورکړی دی. دا حکم د کومې درجې دی؟ په دې کې د فقهاو د عالمانو اختلاف دی. د صحابهو او تابعینو او د امت د فقهاو یوه ډله د جمع مونځ واجب ګرځوي، وایي چې د جمع مونځ واجب دی او د دې پرېښودل سخته ګناه ګڼي، او ځینې صحابه کرام خو هغه مونځ چې هغه په جمع سره نه وي او بغیر د عذر نه ادا کوي، هغه مونځ بلکل جایز نه ګڼي. د آیت د ظاهري الفاظو په اعتبار سره دغه صحابه کرام او دغه فقها دلیل نیسي په دغه آیت باندې چې د جمع مونځ واجب دی. د دې نه علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څو احادیثو کې د جمع واجب کېدل هم معلومیږي، لکه چې رسول الله فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. همدارنګه بل حدیث دی چې من سمع النداء فلم یجب فلا صلاة له الا من عذر. د دې حدیثونو په وجه حضرت عبدالله بن مسعود او ابي موسی اشعري او نور صحابه کرام دا فتوا ورکړي، څوک چې جماعت ته دومره نږدې اوسي چې د اذان آواز هلته رسي، نو که چیرې هغه بې عذره جمع ته حاضر نشي، نو مونځ د سره نه کیږي. د آواز اورېدو نه مراد دا دی چې درمیانه آواز والا سړی آواز هلته رسي، د لاسپیکر آواز مراد نه دی. لکن د امت د جمهور عالمانو او فقهاو او صحابه و تابعینو په نزد د جمع مونځ سنت مؤکد دی، لکن په مؤکدو کې د سحر د سنتو په شان باندې د ټولو نه زیات مؤکد او واجبو ته نږدې دی. او د ټولو حضراتو د قرآن کریم امر چې ورکعو مع الراکعین د نورو آیتونو او روایتونو په وجه د تاکید دپاره ګرځولی، دا د وجود دپاره نه دی ګرځولی. او د کومو حدیثو د ظاهر نه چې معلومیږي چې جومات ته نږدې اوسېدونکي مونځ بغیر د جمع نه نه کیږي، د دې مطلب اخلي چې دا مونځ کامل او مقبول دی. کامل او مقبول نه دی، مونځ کیږي لکن پوره مونځ نه دی. په دې معامله کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما بیان ډیر واضح او کافي دی، کوم چې امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی.
حضرت عبدالله ابن مسعود وفرمیل څوک چې غواړي چې سبا په محشر کې الله پاک سره د مسلماني په حالت کې مخامخ شي نو هغه له پکار ده چې د دې 5 منځونو د ادا کولو پابندي د هغه ځای کې کوي چیرته چې اذان کیږي، یعنې دا 5 منځونه دې هلته وکړي چې هلته اذان کیږي په جومات کې، ځکه چې الله رب العزت ستاسو د نبي صلی الله علیه وسلم دپاره څه د هدایت طریقې ښودلې دي د هغې نه دا د جمع منځونه هم دي. نو که تاسو په خپلو کورونو کې مونځ شروع کړئ نو تاسو به د خپل نبي صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدئ، او که چیرې تاسو د خپل نبي سنت پرېښودل نو تاسو به ګمراه شئ. او څوک چې اودس وکړي او ښه پاکي حاصله کړي بیا جومات ته روان شي نو الله پاک به ورته په هر قدم چې دا یې اخلي په عملنامه کې یوه نیکي ولیکي، یوه درجه به یې زیاته کړي او یوه ګناه به یې معاف کړي. او په آخر کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د جمع مونځ بغیر د عذره نه پرېږدي مګر منافق، حتی په هغه وخت کې به چې ډېر ضعیفه هم ول د 2 کسانو په اوږو به یې لاسونه کېښودل او جمع مانځه ته به تلل. نو ځکه الله رب العزت بني اسرائیلو ته فرمایي چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکا، تاسو قایم کړئ مونځ او ورکړئ زکات او رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو. اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته په نیکي سره؟ وتنسون انفسکم، او تاسو هیر کړي د خپل ځانونه. وانتم تتلون الکتاب، او تاسو لولئ د الله کتاب. افلا تعقلون، آیا تاسو نه پوهیږئ؟ په دې آیت کې اگر چې د یهودو عالمانو ته خطاب دی، هغوی به خلکو ته دا تلقین ورکوه چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ او په دین اسلام کلک اوسئ. د دې نه معلومیږي چې د یهودو علماو دین اسلام په یقیني طور باندې حق ګڼلو، لکن پخپله په هغوی نفساني خواهشاتو دومره غلبه کړې وه چې د اسلام قبلولو ته تیار نه ول. خلکو ته به ویل او خپله به عمل پرې نه کوه. نو په دې آیت کې اگر چې د یهودو عالمانو ته خطاب دی، لکن د معنا په اعتبار سره دا آیت د هر هغه کس دپاره مذمت دی چې د نورو ته خو د نیکي ترغیب ورکوي او پخپله پرې عمل نه کوي، نور د خدای نه ویروي او پخپله د الله نه ویرېږي. او د داسې کس دپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ډېر سخت وعیدونه راغلي دي. د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د معراج په شپه په ځینې خلکو باندې زه تېرېدم چې د هغو شونډې او ژبې د اور په قیچیانو باندې پرې کول کېدلې. ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام ویلې چې دا ستا د امت دنیادار واعظان دي چې خلکو ته خو به یې د نیکي حکم کوله خو خپله به یې په نیکي باندې عمل نه کوه. نو ځکه الله رب العزت فرمایي اتأمرون الناس، آیا تاسو امر کوئ خلکو ته بالبر په نیکي سره، وتنسون انفسکم، او تاسو ویر کړي خپل ځانونه، وانتم تتلون الکتاب، او تاسو لولئ د الله کتاب. افلا تعقلون، آیا تاسو سوچ نه کوئ، نه پوهیږئ؟ واستعینو، تاسو مدد وغواړئ بالصبر په صبر سره، والصلاة په مانځه سره، وانها بېشکه دا مونځ چې دی لکبیرة ډېر ګران دی، الا مگر نه دی علی الخاشعین، په هغه چا باندې چې هغه عاجزي کوونکی او خاشعي په هغه باندې مونځ ګران نه دی. خاشعین څوک دي؟ الذین یظنون، هغه کسان دي چې دوی یقین لري انهم ملاقو ربهم، چې دوی مخامخ کیدونکي دي خپل رب سره، وانهم الیه راجعون، او دوی بخپل رب ته. بیا الله رب العزت فرمایي یا بني اسرائیل، ای بني اسرائیل اذکروا نعمتي، تاسو یاد کړئ زما نعمت، التي هغه نعمت انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې کړی، وانی فضلتکم، هغه نعمت دا دی چې یادوي چې ما تاسو غوره کړي یا ما تاسو ته غورهوالی درکړی علی العالمین په ټول عالم باندې. واتقوا یوما لا تجزي، او تاسو ویرېږئ د ورځې نه، هغه ورځې نه چې دفاع به نشي کولی یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا د هیڅ، ولا يقبل منها شفاعت، او نه به قبلیږي د هغه له طرف نه شفاعت، نفس کافره چاته شفاعت نشي کولی. ولا یؤخذ منها عدل، او نه به اخیستلی شي د هغه د طرف نه څه بدله. ولا هم ینصرون، او نه به د هغه ته څوک مدد کولی شي. په دې آیت کې چې د کومې ورځې ذکر دی د هغې نه مراد د قیامت ورځ ده چې واتقوا یوما، تاسو ویرېږئ د هغې ورځ نه، دې نه د قیامت ورځ ده. د مطالبې د ادا کولو مطلب دا دی چې مثلا د چا په زما د مونځ روژې مطالبه وي او بل کس دا ووایي چې زما مونځ او روژه دې واخیستلی شي او د ده حساب دې خلاص کړی شي. او معاوضه دا چې څه مال او غیره ورکولو سره انسان د الله د عذاب نه بچ شي، نو دا دواړه خبرې هلته نشي کېدلی. او د ایمان نه بغیر د شفاعت
او د سفارش د نه قبلېدلو چې الله رب العزت ویلي د نورو آیتونو نه هم دا معلومه شوي چې د دې صورت به دا وي چې د داسو خلکو به په خپله سفارش نه کیږي چې هغه به د قبلېدو نه وي او د طرفداري صورت دا وي چې څوک زورور د هغه مرسته وکړي او په زور د الله رب العزت د عذاب نه خلاص کړي. په دنیا کې خو د مدد څو طریقې وي او خلک ول خلک مدد کوي خو په آخرت کې څوک د چا مدد نشي کولی. بیا الله فرمایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ چې کله موږ تاسو خلاص کړئ نجات هم درکړو تاسو بني اسرائیله د آل فرعون یسومونکم چې هغو به رسول تاسو ته یا درکولو به تاسو ته سوء العذاب هغه بدترین عذاب لوی عذاب هغه عذاب دا و چې یذبحون ابناءکم وژل به ستاسو زمن ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودلې ستاسو ښځې وفي ذلکم او په دې کې و تاسو لپاره بلاء ازمیښ من ربکم د رب د طرف نه عظیمون ډېر لوی غټ. چا فرعون ته ویلي و چې بین اسرائیلو کې به یو هلک داسې پیدا کیږي چې د هغه د لاسه به ستا پادشاهي ختمیږي نو په دې وجه چې کوم ماشومان به پیدا کېدل هغه به یې وجل او جنکۍ به یې هغه ټول ژوندی پرېښودلې. په هغې کې د دې مطلب دا و چې د هغو د ښځو نه به یې د وینځو په شان خدمت اخیستلو. وإذ فرقنا بکم البحر او هر کله چې موږ وشلولو بکم په تاسو باندې البحر بحر دریاب فانجیناکم موږ نجات درکه تاسو ته واغرقنا آل فرعون او موږ ډوب که غرقم که آل د فرعون وانتم تنظرون او تاسو کتل. وإذ وعدنا موسی 40 لیلة چې کله موږ وعده وکړه موسی سره د 40 شپو ثم تخذتم العجل بیا تاسو واخیسته او جوړم که سخی من بعده وروسته د موسی نه وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وی د سخي عبادتم کوه. دا قصه هغه وخت شوه چې موسی علیه السلام پیدا شو بیا پیغمبر شو او د ډېرې مودې فرعون پوهولو چې کله په هیڅ شان فرعون د موسی علیه السلام خبره ونه منله نو الله رب العزت موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې بني اسرائیل پټ پټه روان کړه او د دې ځای نه تاسو لاړ شئ. په لاره کې دریاب مخې ته راغی او دغه وخت د شانه د فرعون سره د لښکره را روان و. نو الله رب العزت دا دریاب خلاص که موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام قوم ته چې کله موسی علیه السلام سره د قوم تیر شه فرعون چې ننوته نو فرعون د دریاب غرق که. وإذ وعدنا موسی 40 لیلة دا قصه هغه وخت شوه چې کله د فرعون د غرقېدو نه پس بني اسرائیل مصر ته راغلل نو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته عرض وکړه چې اوس موږ بالکل مطمئن شو که چیرې څه شریعت زموږ دپاره مقرر وي نو هغه به په خپل د عمل دستور جوړ کړو. نو د موسی علیه السلام په عرض کولو الله پاک وعده وکړه چې ته کوه طور ته راشه یو میاشت زموږ په عبادت کې مشغول اوسه موږ به تا ته یو کتاب درکړو. موسی علیه السلام همداسې وکړل او موسی علیه السلام ته الله تورات ورکړه لکن 10 ورځې نور په عبادت کې د مشغولېدو حکم په دې وجه موسی علیه السلام ته ورکړی شو چې موسی علیه السلام یو میاشت روژه نیولې وه. نو د روژهدار د خولې نه چې کومه بدبویي وځي هغه الله ته ډېره محبوبه ده ځکه موسی علیه السلام ته الله حکم وکړه چې 10 ورځې نورم روژه ونیسه. دا چې کله 40 ورځې پوره شوې موسی علیه السلام خو دلته پاتې شو او هلته سامري نومې یو سړي د هغو سرو یا سپینو زرو نه د سخي او د غوایي قالب جوړ که او هغه خاوره چې ځان سره د جبرائیل علیه السلام د اس د قدم لاندې نه رااوچته کړې وه ځان سره محفوظه ایښې وه د هغه سخي په خولې کې ورکړه هغه اوازونه شروع کړل نو د بني اسرائیلو د دې خوسي او د دې غوا عبادت شروع کړ. نو الله رب العزت هغوی ته وایي ثم تخذتم العجل من بعده تاسو واخیسته سخی وروسته د موسی نه په خدایي باندې د هغه عبادت هم شروع کړ وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وئ. ثم عفونا عنکم بیا ما تاسو معاف کړئ من بعد ذلک د دې نه وروسته لعلکم تشکرون چې تاسو د الله شکر ادا کړئ. وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان هر کله چې موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او فیصله د حق چې هغه حق د ناحق نه جدا کوي لعلکم تهتدون د دې وجې نه چې تاسو بیا نیغه لاره بیا مومئ او تاسو لارموندونکي شئ. د فیصلې څیز خو یا شرعي احکامو ته ویلی شي چې کوم په تورات کې الله رب العزت لیکلي دي ځکه چې شریعت سره د ټولو اعتقادي او عملي اختلافاتو فیصله کیږي یا یې معجزو ته وویل چې هغه سره د دروغو رښتیاو د دعوې فیصله کیږي یا یې پخپله تورات ته ویل چې په دې کې د کتاب کېدو صفت هم دی او د فیصلې کولو حکم هم په تورات کې شته.
وإذ قال موسی لقومه چې کله ویلې موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ما قوم انکم ظلمتم انفسکم تاسو ظلم کړی په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجله چې تاسو نیولی دی خدای په خدایي سره یا د سخي جوړولو سره فتوبو الی بارئکم نو تاسو توبه وباسئ خپل پیدا کوونکي خپل پروردګار ته فاقتلوا انفسکم تاسو ووژنئ خپل ځانونه ذلکم خیر لکم دا تاسو لپاره بهتره ده عند بارئکم ستاسو د خالق په نزد فتاب علیکم بیا متوجه شو تاسو باندې الله انه هو التواب الرحیم الله رب العزت معاف کوونکی او ډېر مهربانه دی فتاب علیکم الله ستاسو توبه قبوله کړه دا د هغې طریقې بیان دی چې د هغوی د توبې دپاره تجویز شو چې مجرمان خلک د قتل کړی شي خپل ځانونو کې دې وژني چې تقریبا 80,000 کسانو خپل ځانونه مړ کړل وإذ قلتم یا موسی چې کله ویلې تاسو ای موسی لن نؤمن لکه موږ ایمان نه راوړو په تا باندې حتی نر الله جهرتن چې کله موږ ونه وینو الله مخکې ته چې الله ونیینو ښکاره موږ ایمان نه راوړو فاخذتکم الصاعقة بیا ونیول تاسو لره تیز آواز و انتم تنظرون او تاسو کتل چې کله موسی علیه السلام د کوهې تور نه تورات راوړ او خپل قوم ته پیش کړ چې دا د الله کتاب دی نو ځینو بېادبو خلکو ویل چې الله تعالی په خپله موږ ته ووایي چې دا زموږ کتاب دی نو موږ به منو چې څو چې الله رب العزت موږ ته ونه وایي دا کلام موږ نه منو موسی علیه السلام د الله په حکم وفرمایه چې کوهې تور ته لاړ شئ نو موسی علیه السلام سره 80 کسان کوهې تور ته لاړل هلته چې ورسېدل د الله رب العزت کلام دې خلکو په خپله واورېده نو هغه وخت خبره بدله کړه چې موږ د الله رب العزت د کلام په اورېدلو باندې یقین نه لرو تر څو چې الله رب العزت موږ ونه وینو نو دوی ګستاخي وکړه الله رب العزت په تیز آواز باندې دوی ونیول ټولې هلاک کړل نو موسی علیه السلام ویلې چې ای زموږ پروردګاره که زه اوس بېرته لاړ شم نو بني اسرائیل به ټول ما ته ووایي چې د 80 کسان تا د دې لپاره بوتله چې تا ووژنل نو الله بېرته ژوندي کړل ثم بعثناکم بیا موږ تاسو ژوندي کړئ وم درولی تاسو من بعد موتکم وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون تر څو چې تاسو شکر وباسئ او د الله رب العزت احسان تاسو قبول کړئ فتلقى آدمو حاصل کړ آدم علیه السلام من ربی خپل رب نه بکلمات څو خبرې فتاب علیه په هغه باندې توبه ویستله انه هو التواب الرحیم الله رب العزت توبه قبلوونکی او مهربان دی قل نهبطو منها جمیعا منګه حکم وکړه چې تاسو ښکته شئ ټول د دې جنت نه فاما یأتینکم بیا که راشي تاسو ته مني زما له طرف نه هدن هدایت فمن تبع هدایه نو څوک چې قبول کړي زما هدایت تابعداري وکړي زما د هدایت فلا خوف علیهم نشته په هغو باندې څه ویره ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي والذین کفروا وکذبوا هغه کسان چې کافر شول او تکذیب یې وکړه بآیاتنا زما په آیتونو باندې یعنې زما آیتونه دروغ وګڼل اولئک اصحاب النار دا چې دي صاحبان د جهنم دي هم فیها خالدون او دوی به تل لپاره په دې جهنم کې پراته اوسي یا بني اسرائیل ای بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم تاسو یاد کړئ زما نعمت هغه نعمت چې ما په تاسو باندې کړی و اوفو بعهدي تاسو وفا وکئ زما په وعدې باندې اوفي بعهدکم زه وفا کوم په خپل وعدې باندې و ایای فرهبون او صرف زما نه ویرېږئ و آمنو تاسو ایمان راوړئ بما انزلتو په هغې کتاب باندې چې ما نازل کړی مصدقا چې دا تصدیق کوونکی دی لما هغه کتاب لپاره معکم چې تاسو سره دی ولا تکونو تاسو مه کېږئ اول کافر به لومبی کافران په دې کتاب باندې چې نور خلک هم تاسو پسې اقتدا وکړي ولا تشترو او تاسو ما اخلئ بآیاتي زما په آیتونو باندې ثمنا قلیلا لږ پیسې و ایای فتقون او صرف زما نه ویرېږئ ولا تلبسوا الحق بالباطل او تاسو مه ګډوئ حق باطل سره وتکتموا الحق مه پټوئ حق وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ سره د دې پوهیږئ چې دا حق دی او بیا یې هم تاسو پټوئ واقیموا الصلاة او تاسو قایم وساتئ مونځ وآتوا الزکات او ورکئ زکات ورکعوا مع الراکعین او رکوع وکړئ سره د رکوع کوونکو اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو امر کوئ خلکو ته په نیکي سره وتنسون انفسکم او تاسو هیر کړي خپل ځانونه او هیروئ د خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب او تاسو لولئ د الله کتاب افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ واستعینوا بالصبر والصلاة مدد وغواړئ په صبر او په مانځه سره وانها او بېشکه دا مونځ چې دی لکبیرة ګران دی سخت دی الا مګر نه دی علی الخین په هغو کسانو باندې چې هغه عاجزي کوونکي دي عاجزي کوونکي څوک دي الذین هغه کسان دي یظنون چې هغوی یقین لري چې انهم ملاقو ربهم چې دوی مخامخ کیدونکي دي خپل رب سره وانهم او دوی چې دي الیه پروردګار ته راجعون واپس کیدونکي دي دوی خپل رب ته بیرته واپس کیدونکي دي
یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل اذکروا نعمتی تاسو یاد کړئ زما نعمت التي هغه نعمت انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې کړی وانی فضلتکم او ما تاسو ته غوروالی درکړی دی علی العالمین په عالم باندې په هغه عالم باندې چې تاسو په هغه وخت کې ژوند کوو په هغه ټولو باندې تاسو غوروئ واتقوا تاسو ویرېږئ یوما د هغې ورځ نه لا تجزي چې هلته دفاع نشي کولی یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا د هیڅ شي ولا یقبل منها او نشي قبلولی او نه به قبلیږي منها د دې له طرف نه شفاعت ولا یؤخذ منها عدل او نه به اخیستل کېږي د هغه د طرف نه څه بدله ولا هم ینصرون او نه به هغه ته څوک مدد کولی شي یعنې کوم مدد و کومک به یې نشي کولی واذ نجیناکم من آل فرعون او یاد کړئ هغه وخت چې کله ما تاسو ته نجات درکړل آل د فرعون یسومونکم چې رسول به یې تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب یذبحون ابناءکم چې وجل به یې ستاسو زمن ویستحیون نساءکم او ژوندي به یې پرېښودلې ستاسو ښځې وفي ذلکم بلاء او په دې کې و ازمایښت من ربکم د الله د طرف نه عظیم ډېر غټ واذ فرقنا بکم البحر یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ وشلولو په تاسو باندې بحرون دریاب ټوټې ټوټې شه دریاب تاسو پکې نه ننوتلی فانجیناکم نو موږ نجات درکړه تاسو ته واغرقنا آل فرعون او غرق که موږ آل د فرعون وانتم تنظرون او تاسو کتل واذ وعدنا موسی 40 لیلة چې کله موږ وعده وکړه موسی علیه الصلاة والسلام سره 40 شپو ثم تخذتم العجله بیا تاسو واخیسته العجل سخی په خدایي باندې من بعده وروسته د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وئ ثم عفونا عنکم بیا ما تاسو نه معافي وکړه بیا ما تاسو معاف کړئ من بعد ذلک وروسته د دې نه لعلکم تشکرون چې تاسو شکر وباسئ د الله احسان ومنئ واذ آتینا موسی الکتاب والفرقان په هغه وخت کې چې موږ ورکړه موسی علیه الصلاة والسلام ته کتاب چې تورات و او فرقان چې هغه فارق و د حق او د باطل ترمنځ لعلکم تهتدون تر څو چې تاسو رایاب شئ واذ قال موسی لقومه په هغه وخت کې چې ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قومې ای زما قومه انکم ظلمتم انفسکم تاسو چې یاستئ ظلم کړی په خپل نفسونو باندې باتخاذکم العجله په نیولو ستاسو خی په خدایي باندې فتوبو تاسو توبه وباسئ الی بارئکم خپل پروردګار ته فاقتلوا انفسکم تاسو ووژنئ خپل ځانونه ذلکم خیر لکم دا ستاسو لپاره بهتره ده عند بارئکم ستاسو د خالق په نزد فتاب علیکم نو الله رب العزت متوجه شو ستاسو باندې یعنې ستاسو توبه یې قبوله کړه انه هو التواب الرحیم بشکه الله چې دی معاف کوونکی او رحیم دی واذ قلتم یا موسی یاد کړئ هغه وخت چې کله تاسو ویلي ای موسی لن نؤمن لکه موږ ایمان نه راوړو په تا باندې حتی نرى الله جهرة تر څو چې موږ ونیینو الله ښکاره فاخذتکم الصاعقه نو بیا ونیو تاسو لره تندر او تیز آواز وانتم تنظرون او تاسو کتل ثم بعثناکم بیا موږ تاسو ژوندي کړئ من بعد موتکم وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون تر څو تاسو شکر وباسئ او د الله احسان ومنئ نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو